دی عمر بن خطاب کی څونه تواضع او عاجزی وا. مستدرک د حاکم کی روایت ده بیت المقدس چې کله فتح شو نو د بیت المقدس والا کسانو مطالبه وکړه چې عمر بن خطاب دی راشي. عمر بن خطاب د مدینې نه لاړ. کله چې بیت المقدس ته ورتلو نو په دې ځای کې یو خوړ لاغی. په خوړ کې اوبه وې. عمر بن خطاب د خپل اوښ نه راکوز شو او خپلې موضع د ویشتلې په دې اوږه باندې کېښوستلې او د اوښ چې کوم مهار و هغه یې ونیولې او په دې اوبو کې روان شو. پنسۍ به ډې کړې وې. ابو عبیده بن الجراح راغلی و د استقبال ته مخامخه. تی ابو عبیده بن الجراح ورته وویله چې یا امیر المؤمنین که په دې حالت باندې دا یهودیان تاویني دا ښه نه ده. چپړې دې په خپو ایښي دي، په اوږو باندې ایښي دي، موزې دې په اوږو باندې ایښي او پنسۍ دې رابډې کړي دي، اوښ مهار دې په خپل لاس کې نیولی او ته امیر المؤمنین یې. عمر بن الخطاب ورته ویل اوه ارمان دی چې ته ابو عبیده بن جراح نه وې، دا بل یو تن وې. ما به داسې والی وې چې تا ته ما ادب درښودلی. كنا أذلاء موږ ذلیل خلک وو. فعزنا الله بالاسلام، الله موږ له په اسلام عزت راکړو. موږ له احترام چې راکړی دی، الله عزت راکړی دی په دې اسلام په وجه باندې راکړی. نن چې یهودیان باندې یېرېږي د اسلام په وجه رانه یېرېږي. د هغې مدینې نه چې موږ پسې رالو او دا علاقه د یهودیانو موږ قبضه کړه بیت المقدس، دا د اسلام د برکت د وجې نه. فمن ابتغى العزة بغیر الاسلام، چا چې د اسلام نه بغیر په بل شي کې عزت ولټو اضله الله، الله به یې ذلیل کړي. ته نه دي کتلي زه خلیفه یم. عمر بن خطاب رضی الله عنه خطبې ته راغی، څادر یې اچولی و او پای کې ګنډونه لګېدلي وو. ګنډونه حال لاره چې دا په زمانه کې څونه توسعه راغله، ډېره پراخي راغله، لیکن عمر بن خطاب هغه تقوا اختیار کړې وه، همغه زهد اختیار کړی و. یو روایت کې راځي عمر بن خطاب یو ځل دقسې ناست و په یو مجلس کې. په دې کې صفوان ابن امیه یو کاسه راوړه غټه او په کاسه کې ترکاري او خوراک و. چې کېښوستله عمر بن خطاب مخې ته. عمر بن خطاب چې خوا کې کوم غلامانو د کسانو هغه ټولو ته یې اواز وکړو راځئ. غریبانان غلامان هغې ځان څه کېنول، عمر بن خطاب د هغوی څه خوراک وکړو او به یې ویله وایي هغه انسان له اتباعي چې هغه به دې غلامانو باندې ځان اوچت ګڼي او د هغې څه خوراک کولو باندې ځان سپک ګڼي. هم انسانان دي زموږ په شان، ولې په دې موږ کبر وکړو، ولې پې موږ غرور وکړو. صفوان ورته ویله چې موږ کبر نه کوو، خو خوراک نشته دی چې موږ هغوی له ورکړو. ځکه د ځان له لږ خوراک کوو دې لپاره چې ټولو له ورکولی نه شو، ټولو ته رسېږي نه، دی لږه. نو دې وجې نه وایي موږ ځان له تې خوراک کوو. دې ته تواضع عاجزي وایي. عمر بن خطاب کې ته تواضع عاجزي وه. حدیث دی د بخاري. په لاره باندې روانو وی کته عمر بن خطاب رضی الله عنه یو ښځه ورته راغله، یو ښځه او ورته ویې ویله چې زه د ایمایل غفاري لور یم رضی الله عنه او زما خاوند نشته، زما بچي دي، خاوند مې مړ شوی دی، بچي مې دي واړه. لا ينزجون قراعه، د هغې دونه وس نشته چې ځان له هغه پانچې پخېږي. په هغه کې پانچې ډېر سپک شی او څه قیمت د هغې نه. لا ينزجون قراعه ولا لهم زرع، د هغې فصل هم نشته، کوئی انتظام هم نشته. او ځکه خدمت لازم کار کومه، زه یېرېږم ان یاکله الضبع، چې هسې نه ګورګوټۍ راشي وی رانه نه خورې. که کار لازم د دې حفاظت څوک نشته، که دې ته کېدم خوراک به د کوم ځای نه وي. عمر بن خطاب اوس سم دواره ودرېدو، ویل مرحبا بنسب قریب. زر عمر بن خطاب راغی بیت المال ته پخپله، بورۍ پخپله سامان یې پکې واچو، 2 بورو کې ډکې کو او په بیت المال کې یو قوي اوښ کتلو. ویې کتو
په هغې باندې بورې په خپله واچولې، په منځ کې نفقه او جامې کې غوښتلې، خپل یې ونیو، لاړو ښځې ته یې ورکړو او تیل دواله دا به ختمیږي نه، الله به تعالی بل خوراک انتظام کړی. چا ورته ویل ګوره عمر بن خطاب تا خو ډېر شی دی له ورکړو، هغه ویل کښېنه اني ارى اباه، د دې پلار او د دې ورور زه وینم چې یو قلم محاصره کړی و پرې خوستلی نه، په ځان له په دوه باندې پته کړه، او بیا اوس موږ په غنیمت کې اوس موږ حصې اخیستلې، موږ سره شریک په غنیمت کې، پته هغې وکړې وه موږ له حصې په غنیمت کې راکړې. دا د عمر بن خطاب وګوره په خپل لاس یې کړی. یو ماشومانو باره کې راځي دقسې ماشومان کتلي چې جړلې، نو عمر بن خطاب په خپله خوراک راوړو، تپوس یې وکړو دا ولې وایي دا وږي دي. عمر بن خطاب په خپله خوراک راوړو، له پوخ یې کړو، په خپل لاس یې په هغې باندې خوراک وکړو، چې کله قلار شو نو عمر بن خطاب ته روان شو. یو ځل عمر بن خطاب رضی الله عنه د بیت دغه نه منډه کړه، دارالامارت چې و د هغې نه منډه کړه، خپې را پنسې را بنډې کړې. علي بن ابي طالب او دې کسانو چې وکتل چې عمر څه چل دی، واپس یې چې وکتل هغه طرف را روان و، اوښان یې لاس کې نیولی و. ویې ویل دا د بیت المال اوښانو چې ته پړي کولاو شوي و روان شوي و، نو زه پسې ورغلم را ومینېول چې ضایع نه شي برباد نه شي. علي رضی الله عنه ورته وویل چې الله دې په تا رحم وکړي، لقد اتعبت الخلفاء بعدک، تا خو ټول خلیفګان وروسته په خپل مشقت کې په ځان کې واچول، هغې هر شي غم بخئ. هغه تواضع د دې ابوبکر او د عمر دواړو باره کې واقع راځي. مدینه کې یو ښځه وه، عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه وایي چې زما اراده وه چې راځه دې ښځې خدمت وکړم، شپې به ورځم خدمت به یې کومه. یو شپه ورغلم چې ومې کتل د هغې ځای جارو شوی، اوبو له ډکې شوی وی، د هغې څه ضروريات هغه پوره شوي وو. وایي ما ویل چېرې سبا وختي راځم، سبا هم چې رالم همغسې شوي وو. وایي ما ویل چې دا بل څوک نشي کېدی په غیر د ابوبکر نه. کېناستم ورته چې مې کته ابوبکر ورغی، بیا ښځې نه مې تپوس وکړو چې دا څوک دی، یو تن دی راځي ډېر وخت نه. عمر بن خطاب باره کې راځي، طلحه رضی الله عنه وکتو چې د شپې عمر یو کور ته ننوتو. طلحه وویل ښه عمر امیر المؤمنین دی، تا اوس د دې امارت نه اوس غلطه پیدا لي، د شپې د پردو کورونو ته ننوځي. زه سهار له تجسس په نیت باندې دې کور ته ورغلی وه چې ورږه زه معلومات وکړم چې دا د شپې د کور له څه شي دپاره راغلی و، د دې لپاره زه پرې تعقب وکړم، مواخذه پرې وکړم. چې ومې کتله پکې بوډۍ ښځه وه. وایي ما یې تپوس وکړو چې دا بېګا دا کس څه شي له راغلی و؟ وایي هغې راته وویل چې یاتي من زمان، د ډېر وخت نه دا راځي دا کور راله جارو کوي، منګي کې راله اوبه اچوي، دارنګې دا ځای راله صفا کوي، او دې ځای کې چې کوم ګند من دی دا بار ته غورځوي. طلحه چې دا کله واورېده نو ویې ویل وسکلتک امک طلحه عصرات عمر تتتبع، طلحه مور دې بوره شه، ته د عمر په خطایانو پسې ګرځې. عمر خو د شپې مقیق ځان له ګوري، آخرت ځان له برباد، آخرت ځان له تیاری، او ستا بې بدګماني ده، دې ته تواضع ویلی کېږي. صلی الله علیه وسلم